د ځورېدو سبب مې نه و. ځورېدم ماښام د خپل وجود له بامه دم په دم لوېدمه ماښام. زمانې سمه عکاسي رانه کوله چې زه زمانې سمه عکاسي رانه کوله چې زه د چا په یاد کې لکه څانګه زنګېدمه ماښام. زه خو به خامخا او خامخا لږ سوی یمه له خاک وجوده لکه خاورې تویېدمه ماښام. دا خو دې وخته و بې حده ناقابل قبول چې زه یې څنګه د ډېوې تر څنګ لیدمه ماښام. او ته که هر چېرته وې هر چېرته چې وې ګل غوندې یې. ته که هر چېرته وې هر چېرته چې وې ګل غوندې یې. زه لکه باد لږ لیونی سومه درتلمه ماښام. او سیرته زه عجبه بوټی پیدا سوی یمه. زه عجبه بوټی پیدا سوی یمه. د اور وجود نه و بې اوره سوځېدمه ماښام. سیرته زه عجبه بوټی پیدا سوی یمه. د اور وجود نه و بې اوره سوځېدمه ماښام. قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. تیمورشاه کمال یم. را سره په خوا کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب تشریف لري، عبدالمالک کلمیار صاحب، طاهر لیوال صاحب. د ستړي پښتون پر پیج تاسو ته مخاطب یو ځل بیا. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال هر اتوار تاسو ته د یوه کتاب پیژندګلو کوي، او دغه کتاب د شاعر هغه زیار وي، هغه خواري وي چې په خپل ژوند کې یې د خپلو کلامو سره کښلې وي، او د تن په وینه یې دغه شاعري کړې وي، د ولس دپاره، د عوامو لپاره، او بیا یې په ډېره ستړیا باندې تر پریسه رسولې وي، او بیا یې کتابت کړی وي، او بیا یې کتابي شکل ورکړی وي، او بیا یې مارکیټ ته راایستلی وي، او بیا نو دا توقع لري چې پښتون ولس د خپل قام او د خپل هیواد لیکوال او شاعران دغه زیار، دغه خواري چې شاعر کښلی وي او خپل محنت یې په خپله زندګي کې د دې قام دپاره کړی وي، د دې وطن دپاره یې کړی وي، نو دغه کتاب واخلي او ویل ولي. دغه د پښتو او د پښتو د ژبې پر موږ او تاسو باندې حق جوړیږي چې خپله ژبه ولولو، ویوایو او ویلیکو. نو لکه څنګه چې مو وړاندې درته وویل، دغه کتاب رنګونه د ښکلا د پښین د ځوان کهول راټوکېدلی زلمی شاعر ښاغلی عزیزي سیرت صاحب دی، چې تاسو یې پر خواله رسنۍ نوم اورېدلی دی، او تاسو یې شاعري هم پر خواله رسنۍ کېدلی سي تر سترګو سوي وي. نو نن موږ راځو د ده د کتاب بشپړ پیژندګلو ته، او د ده د کتاب هغه بیلګې یا نمونې د شاعرۍ تاسو ته وړاندې کوو، او بیا به ورباندې شهزاد صاحب خپل نظر وړاندې کوي. نو په دې هکله شهزاد صاحب د عزیزي سیرت صاحب یو کلام دی چې چرته چرته دی یاد یوړم بیا په مفته کې باد یوړم. چرته چرته دی یاد یوړم بیا په مفته کې باد یوړم. له مکان تر لامکانه، له مکان تر لامکانه د دوو سترګو فساد یوړم. ویشتی تاوم بیا په بیړه بیلتانه نامراد یوړم. او کوی کاف وینم په سترګو
کوی کاب وینم په سترګو شای کوم فریزاد یوړم او زه نشه نه بد له منځه زه نشه نه بد له منځه یو نومرکي تضاد یوړم دا بیا ووایه زه نشه نه بد له منځه زه نشه نه بد له منځه یو نومرکي تضاد یوړم او تر کوڅو د بې باورو یو قوي اعتماد یوړم. نو قدرمنو لیدونکو د عزیزي سیرت صاحب دغه ښکلی کتاب چې په 2024 کې مارکیټ ته راغی او د 2024 په اخر کې په دسمبر کې مارکیټ ته راغی او دغه تقریبا 4مه میاشت ده او په ډیره بیړه باندې په مارکیټ کې د خرڅېدو په حال کې دی او په دې کې چې کوم خوندوره شاعري عزیزي سیرت صاحب کړې ده پر دا شاعري خوندونه واخلئ او زه اوس ورځمه فیض شهزاد صاحب ته چې د عزیزي سیرت صاحب پر شاعري او پر کلام باندې خپل نظر وړاندې کړي. جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب د پیاوړي لیکوال مشر او د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد فیض لیوار صاحب عبدالمالک قلمیار صاحب او دا د یو داسې انتخاب کړی دی رنګونه د ښکلا چې عزیزي سیرت دی. بالکل د عزیزي سیرت په حواله زه دا وایم او د شاعري په حواله دا وایم چې څومره دی سنجیده دی دغوی مې شاعري سنجیده ده. بالکل او د عزیزي سیرت شاعري او خصوصا دا مجموعه نه صرف دا چې په پښین کې بلکې په پښتو ادب کې یو زبردست اضافه سوله. بالکل او داسې د خوندو د رنګو د بیتو ډکه شاعري ده چې زه وینمه زه اورمه ډېر بیل ځایو څخه د بیلو خلکو جلا خپل نظرونه پر رالو مجموعي طور دا وصولو چې د ده شاعري چې کوم دی سند حاصل کوي او د سند وړی کوي او داسې ځوان شاعري یې دومره پخه ده دومره پخته ده چې هر شاعر یې که مشر دی که کشر دی ول ځان ته متوجه کوي. دا د سیرت د شاعري کمال دی او د سیرت د شاعري چې کوم دی نه په هغه کې د ده هغه سنجیده مطالعه معلومیږي د ډېره بېله بلکې زه دا وایم چې دا د یو منفرد لهجې یو منفرد شاعر دی یو داسې شاعر دی چې په کومو حلقو ته زه ورغلی یم یا چې زما نږدې حلقې دي نه هر یو د سیرت په حواله د ده په کلام زما سره هم خبره کوي هم پوښتنه کوي چې د ده دا مجمله نه وه راغلې نه د سیرت چې کوم و په پښتو ادب کې په پښتو شاعري کې د خپلې سنجیدګۍ په حواله د خپل ښه کلام په حواله د خپل منفرد انداز په حواله دا اوس چې تا کوم 2 کلامه وویلې نه ته دا موازنه که د نننۍ شاعري سره نه ته به خپله دا ووایې چې دا یو منفرد انداز دی. نو مجموعي طور به زه دا ووایم نه خبرې په پر کوم ما که څه هم په دغه کتاب کې په تحریري ډول پرته د پروت زما خپل یو نظر ما مقدمه ولیکلې ده ما خپل نظر پر کړی دی خو بیا هم په خبره پر کوو مخکې د دې چې زه به خبره کوم زه دا غواړم چې د ده شاعري ډېره معرفي کوم. دی په یو کلام کې ګرانو کتونکو وایي چې سم قدم به اخلي چې تنقید در باندې ونسي. سم قدم به اخلي چې تنقید در باندې ونسي چرته د درنې خبرې برید در باندې ونسي. ته دا بیا ووایه. سم قدم به اخلي چې تنقید در باندې ونسي چرته د درنې خبرې برید در باندې ونسي جبر دی د حد للیکي دومره قدم واړوه جبر دی د حد د لیکي دومره قدم واړوه
ډار دی چې ګمان مې د یزید در باندې ونسي واه دا بیا ووایه ډېره جبر دی د حد له لیکي دومره قدم واړوه جبر دی د حد له لیکي دومره قدم واړوه ډار دی چې ګمان مې د یزید در باندې ونسي ای زما په سرو وینو مینځلې خاورې اورې به ای زما په سرو وینو مینځلې خاورې اورې به جنګ د نفرتونو دی مزید در باندې ونسي دا بیا ووایه ډېر ښه ډېر اعلی ای زما په سرو وینو مینځلې خاورې اورې به جنگ د نفرتونو دی مزید در باندې ونسي او ته لکه خالي پیاله یې پیره ښه دې پېژنم ته لکه خالي پیاله یې پیره ښه دې پېژنم پام کوه چې سوال د خپل مرید در باندې ونسي ډېر اعلی ډېر اعلی او بیا دې د یار سترګې په نظر مسا سیرت وایي بیا دې د یار سترګې په نظر مسا سیرت وایي بیا دې ناڅاپي زیری د عید در باندې ونسي کماله د ده د شاعري هغه خوند دا دی چې هر کلام یې واورې بل کلام ته چې د خپله متوجه کوي د ده د شاعري هغه سند دغه دی چې ډېر څوک په ځان ته متوجه کوي بلکې د ځانه سیوري هغه وجه بنیادي طور دا ده چې زه د ده سنجیدګي د ده په شاعري کې وینم د ده مطالعه د ده په شاعري کې وینم او د ده تاثرات چې کوم دي تجزیه چې ده نه دا د ده د تاثراتو تجزیاتي هغه شیان چې کوم دي دا د ده د شاعري هغه عنوان هم دی مجموعه هم ده بیا بله خبره زه دا وکړم چې د ده په شاعري کې یو داسې نوي نوي تراکیب دي نه چې ما په دا اوسنۍ شاعري کې ډېر کم لیدلي دي دا د کومې خوا راغلي دي د کومې لارې راغلي دي دا د ده خپل اختراع ده د روایتي شاعرۍ سه ځان ته خپل یو رنګ دی د روایتي د شاعري د حدود یې پار کړي دي هغه یې پار کړو یو داسې نوی رنګ یې راوړی دی نه چې د ده تراکیب نوي دي د ده تشبیهات نوي دي د ده استعارات چې کوم دي استعارې چې کوم دي هغه نوي دي بلکې الفاظ او حروف چې دي کله چې مزید و یزید ته کلام کې واورېدلو نه برید او مورید دي واورېدی اوس دا الفاظ بند ډېر پابند د قید بند هر شعر یو شعر دونګې رواني لري نه چې هغه رواني یې چې کومه ده دا د کمال دی بیا دویم چې کوم خیال یې دی نه خیال یې د جمال هم لري او کمال هم لري او کوم خیال چې جمال او کمال ولري د دې شاعري چې کوم د بیا ثاني نه وي دا د وختو شاعري ده دا به په وختو کې ځي دا به سفر کوي دا به پاتې کېږي او زه پښین چې کوم دی په دا والا ډېر بختور بولم نه چې زموږ په ځوان کهول کې یو داسې شاعر پیدا سولو نه چې دنیا یې ادب یې ځان ته متوجه کړي نه او ما ډېرې تبصرې پر دې اورېدلې دي ډېر اوازو کې بیا وویل سولې او دومره زه مارکیټ پیدا کړي نه چې اوس ته دوکانونو له ورشې نه په ډېر مشکل د کتاب ترلاسه کولی شي نو زه هم د ډېرو خبرو سره زه دا غواړم چې د اورېدونکو ته نور کلامونه وړاندې سوال یې لا کړی نه و دا رنګه جواب مې ورکړي سوال یې لا کړی نه و دا رنګه جواب مې ورکړي زمانې ځکه راته وخندل ګلاب مې ورکړي واه ډېر ښه بیا سوال یې لا کړی نه و دا رنګه جواب مې ورکړي زمانې ځکه راته وخندل ګلاب مې ورکړي د چې لمن کړه ما هم لاس هوا ته وغځاوه د چې لمن کړه ما هم لاس هوا ته وغځاوه لکه فلک د څوارلسمې شپې مهتاب مې ورکړ واه بیا ووایه د چې لمن کړه ما هم لاس هوا ته وغځاوه لکه فلک د څوارلسمې شپې مهتاب مې ورکړ او فکر یې تش تور راوړی خو په دوو خبرو
فکر یې تش تور وراوړی خو په دوو خبرو چې بیرته تللی نو په څپو څپو دریاب مې ورکوي. واه دا بیا ووایه. فکر یې تش تور وراوړی خو په دوو خبرو فکر یې تش تور وراوړی خو په دوو خبرو چې بیرته تللی نو په څپو څپو دریاب مې ورکوي. ما وې په تشه ګېډه هم دي کمالونه شوي. ما وې په تشه ګېډه هم دي کمالونه سوي چې حواله یې رانه وغوښته رباب مې ورکوي. ما وې په تشه ګېډه هم دي کمالونه سوي چې حواله یې رانه وغوښته رباب مې ورکوي. او ورور مې دشمن پسې روان و پوهېدمه مګر ورور مې دشمن پسې روان و پوهېدمه مګر چې د کمان طلب یې وکړ نو جواب یې ورکړ. ورور مې دشمن پسې روان و پوهېدمه مګر چې د کمان طلب یې وکړ نو جواب مې ورکړ. ډېر الله وګوره نه د غزلې کمال دا دی نه کله مکالمه چې وي ډایلاګ چې وي د شعر خوند دا دی چې هغه ځان ته خپل یو تاثر لري او کم شعر چې تاثر ولري هغه ذهن زړه چې کم دی نه هغه خوند پراخي نه هغه خوند چې کم د انسان تر کماله زه درته وایم چې عموما دی ووینم نه یا عموما داسې کښېنم په څو واره ما د کتاب رااخیستی دی زه انتخاب اشعار به ما جن اخیستلو خو زه اریان په دې وم چې هر شعر به در تېر انتخاب در شعره ما ته بهتره معلوم شو. نو شاعر دغه دی نه ځان ته څوک متوجه کړي او سیرت چې کم دی دا صلاحیت لري دغه ټیلنټ لري دغه کم د شعر چې کم دی دغه قوت لري دا طاقت لري چې سړی په ویلو مجبوره کوي او په کتلو چې کم دی هم مجبوره کوي نه د ځانه سره وړي او بلا شاعر دی. شهزاد صاحب په یو آزاد نظم کې وایي ارشاد وای ما بڼکه داسې پوکړه د کتاب له سپینو پاڼو ما بڼکه داسې پوکړه د کتاب له سپینو پاڼو د بیکاره بې ارزښته شي په ډول چې له سترګو مې پناه سي لږ وړوکی شان ماحول راته صفا سي. دا بڼکه دا چې ما ورته ماتله د کتاب مطالعه کړه دا بڼکه دا چې ما ورته ماتله د کتاب مطالعه کړه او دې بڼکې ته چورت یوړم ورته ګورم د احساس په رڼا سترګه زه یې وینم ښه یې وینم دا بڼکه د وزر یوه حصه ده او وزر پورې په مرغه دی مرغه پاس د کوه کاف پر څوکو ګرځي. یعنی نظم تر غزل سند لري غزل تر نظم سند لري هر تخلیق چې کم دی نه اختراع چې کم ده نه هغه د سند او سند لري او د دس زه خو ډېر امیدونه وابسته دي نه چې دغه شاعري یې دومره نوم پیدا کړي ما ته داسې ښکاري چې در دغه شاعري شاته ډېره درنه شاعري پرته ده او را روانه ده چې زیر یې چې آغاز یې د داسې ښه شعر سره وسلو الله دې ورته ژوند ورکړي نه ډېر امیدونه زموږ ورسره وابسته دي نه او ډېر ورته تمه مې ده چې دی را روانه شاعري را روانه ټولګې به در دې را خوندوره وي در دې به لا درنه وي او نور زه تا ته وار درکوم چې ته کلام هم ووایه او په پای کې د کتاب چې کوم دی هغه ټول تعارف چې کوم دی نه هغه م وړاندې کړه. هغه عجبه شپه وه تېرېده او خوږېده.
تیرېده او خوږېده خبره تر خبرې یادېده او تېرېده. ډېر الله ته بیا ووایه. هغه عجبه شپه وه تېرېده او خوږېده خبره تر خبرې یادېده او خوږېده ارزو ستا د لیدو لکه د حسن ملکه ارزو ستا د لیدو لکه د حسن ملکه په زړه کې مې بېواره خندېده او خوږېده او ما ولیده بس هوبهو د ګوړې په مثال ما ولیده بس هوبهو د ګوړې په مثال کیسه د محبت وه زړېده او خوږېده. ډېر ښه دا بیا ووایه. ما ولیده بس هوبهو د ګوړې په مثال کیسه د محبت وه زړېده او خوږېده. د وخت د تېرېدو سره بل هر څه بې مزې د وخت د تېرېدو سره بل هر څه بې مزې خو ستا لیونۍ مینه خوږېده او خوږېده او سیرته ستا د درد کیسه مې اورېده بېګا سیرته ستا د درد کیسه مې اورېده بېګا زما په اوښکو باندې لمبېده او خوږېده. ډېره د کمال شاعري ده نه هر شعر د خوند ډک دی هر شعر چې کوم دی معنا هم لري مفهوم هم لري بلکې زه دا وایم چې د شاعري چې کومه ده نه د نن هم د سبا هم د نن هم ښه حواله ده د سبا هم ښه حواله ده بلکې یو داسې خوندور اضافه سوله په پښتو شاعري کې نه چې دا به تر ډېره وخته پورې ژوندۍ شاعري هغه ده چې هغه د هر دور وي سدابهار شاعري هر دور رهنمایي وکړي. نو د سیرت په حواله زه داسې وایم چې مختصرا او اخري خبره دا کوم چې د شاعري چې کومه ده دا د نن حواله هم لري د سبا حواله هم لري او معتبره حواله لري. ما لکه مخکې چې مې وویلې چې آغاز یې د دومره ښې شاعري وصولو د دومره ښه شعره وصولو دغه امکان بیخي قوي دی او زه ډېر مطمئنه او ډېر پر امید یم چې د دې در شا یو دروند فکر پروت یو درنه شاعري پرته ده را روانه شاعري به تر دې لا خوندوره وي انشاءالله. زه کله کله د کړکۍ نه بهر لاس وباسم سړې هوا ته لږ د سوي زړه بړاس وباسم زه کله کله د کړکۍ نه بهر لاس وباسم سړې هوا ته لږ د سوي زړه بړاس وباسم د زړه په خونه کې بېواره څادر ووهمه د زړه په خونه کې بېواره څادر ووهمه لکه پنځه مرغان پنځه سره حواس وباسم او وخت شاباشۍ راکړ چې ما وې په ورپورتې معنا وخت شاباشۍ راکړ چې ما وې په ورپورته معنا ځم د هندارو لکه تاره به احساس وباسم او مصره دي نور شسی نور شایسته سی پسی مصره دی نور شسی نور شایسته سی پسی د هنر په نرمو ګوتو ترې لباس وباسم او د یقین سیوری را سره دی چې ډاډه وایمه د یقین سیوری را سره دی چې ډاډه وایمه نن به له خپلې لارې کاڼی د وسواس وباسم. نو قدرمنو لیدونکو د عزیزي سیرت صاحب رنګونه د ښکلا دغه کتاب لاسته راوړی د پښتو ادب یوه نوې نمونه ده نوې شاعري ده نوې اصطلاحات نوې ترکیبات او نوې استعارې نوې تشبیهات په دغه کتاب کې دي. نو په آخر کې زه راځمه د عزیزي سیرت صاحب د کتاب پیژندګلو ته. د کتاب نوم دی رنګونه د ښکلا شاعر عزیزي سیرت صاحب لومړی چاپ 2024 د چاپ شمیر 1000 ټوکه چاپونکی اراکوزیا اکیډمي فورم کوټه د چاپ ځای ځلاند صاحب خپروندوی ټولنه کوټه کمپوزر حافظ رحمت نیازی او بیا 200 کالداري
د کتاب د موندلو درکونه دي. د کتو کتاب کور، کاسی روډ، ګوالمنډۍ چوک کوټه، غزنوي کتابخانه، مسجد روډ کوټه او یونیورسټۍ بوک ایجنسۍ خیبر بازار کیسهخوانۍ پېښور، اکسوس کتاب پلورنځی کابل، مومند خپروندویه ټولنه جلال آباد، مطالعه کتاب پلورنځی کندهار. د دغه ځایونو څخه تاسو د عزیزي سیرت صاحب رنګونه د ښکلا دغه کتاب ترلاسه کولی سئ او لوستلی یې سئ. نوي اشعار او نوي غزلونه به پکې ولولئ. نو زموږ د پیاوړي لیکوال، شاعر او کتاب په سلسله کې دغه تعارفي خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر را روان اتواره زه تیمورشاه کمال او زما خوږ ملګری پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب او طاهر لیوال صاحب زموږ ټوله ټیم تر بله اتواره تر بله کتابه اجازت غواړو. پر الله مو سپارو. ملګرو ویډیو مخته راسره شیروئ، د ادبي خدمت کې راسره ونډه اخلئ. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. ژوندي ګړندي او بریالي اوسئ.